سلام، له خورشیده د 10 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. امریکا ویلي په افغانستان کې رڼې له تاوتریخوالي او ویرې پرته ټاکنې د ولسواکۍ د پیاوړتیا تر ټولو ښه لاره ده. په کابل کې د امریکا سفارت په 3 پرله پسې ټویټونو کې همداراز هیلهمندي ښودلې چې افغان ولس به سبا وکولی شي د خپلې رایې له لارې خپل راتلونکی ولسمشر غوره کړي. دوی همداراز د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې ډېر ژر باید د رای ورکونې د 445 تړل شویو مرکزونو ځایونه مشخص کړي څو رای ورکوونکي بې ځایه سرګردانه نه شي. تر دې مخکې اړوندو مسؤلینو ویلي وو چې د ټاکنو په ورځ به په ټول هیواد کې 4942 مرکزونه پرانیستي وي. کورنیو چارو وزارت د راتلونکو ولسمشرۍ ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه په کابل ښار کې د وړو باروړونکو موټرو پر تګ راتګ بندیز لګولی دی. د دغه بنسټ د خبرپاڼې له مخې دغه امر له نن سهاره عملي او د ټاکنو بهیر تر پایه به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې دغه بنسټ تېره ورځ په همدې موخه کابل ته د باروړونکو موټرو راتګ هم منع کړی و او زیاته کړې وه چې دغه مسئله باید د ټاکنو بهیر تر پای ته رسیدو پورې دوام وکړي. د دې سره سم په هېواد کې د ولسمشرۍ ټاکنو د خوندي ترسره کېدو په موخه د تورخم لاره نن او سبا په بشپړ توګه د مسافر پر مخ تړل شوې ده. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه لاره تېره ورځ د 4 ورځو لپاره د باروړونکو موټرو پر مخ هم تړل شوې وه. له دې سره سم د پاکستان حکومت هم د دغه بهیر د خوندي ترسره کېدو په موخه نن او سبا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو قمندان غیر مسؤلو وسلوالو ته خبرداری ورکړی چې د ټاکنو په ورځ به ورسره هیڅ تعامل ونه شي. نوموړي همداراز په ډاډ ټولو مسؤلو ځواکونو ته امر شوی چې د رای ورکړې مرکزونو او محلونو ته د غیر مسؤلو وسلوالو مخه ونیسي. د نوموړي په وینا د ټاکنو په ورځ له دولتي ځواکونو پرته بل هیڅ څوک د وسلو د لیږد حق نه لري او له متخلفینو سره به جدي چلند وشي. یک بار دیگر برای تمام آن افراد مسلح غیر مسئول اخطار میتیم که به هیچ وجه یا نمیتونن در جریان انتخابات به سینتای انتخاباتی با مسلح با اسلحه بروند و به مردم عزیز خویش اذیت بکنند. لحاظا برای گارنیزون شهری مزار شریف و همچنان در سایه مسئولیت برای تمام لواهای اردوی ملی و نهادهای امنیتی افغان وظیفه داده شده تا که از همچه افراد جلوگیری نماید. اگر در صورت غفلت یا با کدام عمل دست بزنند در آن وقت ما مجبورن به مراجع قانونی همچه افراد تحویل خواهد نمودیم. د ملي دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان او د بهرنیو ځواکونو لوی قمندان تېره ورځ د هلمند د امنیتي وضعیت د ارزونې په موخه دغه ولایت ته ولاړل. د ملي دفاع وزارت د خبرپاڼې له مخې دغو امنیتي او دفاعي چارواکو د هلمند سیمهیزو مسؤلینو ته لارښوونه وکړه چې د ټاکنو په ورځ امنیت ټینګ کړي څو خلک په ارامه فضا کې د رای ورکړو مرکزونو ته ولاړ شي. ټاکل شوې سبا په ټول هېواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شي. 15 طالبان په غزني کې په یو هوایي برید کې ووژل شول. د ملي دفاع وزارت د ویاند مرستیال وایي دغو طالبانو هوډ درلود چې سبانۍ ټاکنې مختل کړي خو تر هغې مخکې تېر مازدیګر د غزني ښار د اسفندیه او قرهباغي سیمو د لارې په اوږدو کې په نښه شوي دي. د نوموړي په وینا په دې بمباریو کې د دوی یو موټر او یو شمېر وسلې هم له منځه تللي دي. او په کابل کې د امریکا سفیر د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو د پروګرام یا USAID په اړه د ولسمشر غني وروستۍ څرګندونې مایوسونکې بللي دي. ښاغلي غني 2 ورځې مخکې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره بې کفایته ده او د دې ادارې له لارې افغانانو ته د مرستو له $1 یوازې 10 سنټه رسیږي. جان بس په خپله ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د ولسمشر غني پر دې کار چې د USAID فوقالعاده ښه کار او په ټول افغانستان کې د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره د دوی هڅې له پامه غورځولي مایوس دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.